سلام 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 امارت اسلامی. سلام 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 امارت اسلامی. دالخ کرد زل جلال دیدا نصرت دلایا زال دیدا سپین فوز دا امارت دیدا ماین کو استقلال دیدا. دالخ زل جلال دیدا نصرت دلایا زال دیدا سپین فوز دا امارت دیدا ماین کو استقلال دیدا. قطع جوانان دی دا پاک اللہ زماریان دا بدری. قطع جوانان دی دا پاک اللہ زماریان دا روزالی بدر الدین دی ہر ظلمی با کمال دی دا سپین فوز دا امارت دی دا ماین. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی امیرخان متقي پاکستان ته د یو هر اړخیز پلاوي سره تللی ده. هلته یې په پاکستان کې له مختلفو داخلي او خارجي جهتونو سره کتنې کړي دي. ښاغلي متقي صاحب نن د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې یو خبري کنفرانس درلود. په دغه خبري کنفرانس کې ښاغلي متقي صاحب خپله وینا هم وکړه او د وینا ترڅنګ یې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وویل. ژورنالیست سمی یوسفزی لیکي چې د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې توندو پوښتنو ته د پالیسۍ مطابق داسې ځوابونه ورکړ چې نه یې سیخ وسوځه او نه هم کباب. یو پوښتنه پکې د طالبانو د تحریک په اړه وه چې ښاغلي متقي صاحب په ځواب کې وویل دغه مسله د ټي ټي پي او پاکستان په خپلو منځونو کې سره حل کړي. افغانستان لپاره داسې سیاست پکار ده. همدا ډول ښاغلي امیرخان متقي په خپله وینا کې په مختلفو برخو خبرې وکړي. هغه وویل رسنۍ د اسلامي امارت پر وړاندې دروغجن تبلیغات کوي چې له حقیقت څخه ډیر لرې دي. راځئ د ویډیو په پاتې برخه کې درته د ښاغلي امیرخان متقي د وینا مهم ټکي وړاندې کړو چې ښاغلي امیرخان متقي په دغه وینا کې کومو مهمو برخو ته اشاره کړې. موږ چې په 2021 کال په اګست کې له اشغال وروسته کابل ته راغلو نو داسې نظام راته په میراث پاتې و چې هغه دا 20 کاله پر بهرنیو مرستو ولاړ او د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو متکی وه. د اسلامي امارت راتګ سره نه یوازې نړیوالې مرستې بندې شوې بلکې دولتي ادارې د برېښنا د بیلونو او نورو لګښتونو له اړخه قرضداره وې. خزانه خالي وه. تېر رژیم هېڅ هم نه و پرې ایښي او مالي او بانکي بندیزونو سره هم مخ شو چې په پایله کې ډیرو هیوادونو له افغان بانکونو سره تعاملات په ټپه ودرول او ډیرو نورو هیوادونو خپلې دروازې د افغانانو په مخ بند کړې. صادرات او واردات مو له فشارونو سره مخ او حتی له بهر نه د خامو موادو ورود او خریداري لپاره مو بانکونه د پیسو له انتقال عاجز وو. په دې ټولو ننګونو سربیره د دولتي دستګاه مصارف د پخوا په شان وو. یوازې عادي مصارف هم نه وو بلکې موږ له سره د هیواد ملي امنیتي ځواکونه را منسجم کړل چې دا اضافي مالی بوج. دا بوج په ډیرو قوي حکومتونو چې قوي ازموده کدرونه هم ولري خورا دروند دی او پر موږ چې تازه د یرغل خلاف له غرونو راښکته شوي وو یو بل سخت ازمویښت و. اسلامي امارت په ډیرې چټکۍ سره ادارې یو په بل پسې فعاله کړي چې له برکته یې بانکونه او خزانه ډکه کړه. د افغاني ثبات یې وساته. انفلاسیون یې مدیریت کړ. د مامورینو شمیر یې تر 1 میلیون ورساوه او ملکي خدمات یې تر پخوا شفاف او په مراتبو ګړندي کړل. زموږ بانکونه د سقوط له جدي ګواښ سره مخ وو چې الحمدلله ګواښ ختم او اوس د ودې او ثبات پخوا روان دي. د اسلامي امارت په پیل کې افغانۍ د $1 په مقابل کې تر 113 افغانۍ راولوېده خو ډېر ژر د سقوط دا حالت متوقف او بیرته سعودي سیر خپل کړ. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې اعتراف وکړ چې د اسلامي امارت راتګ سره انفلاسیون کم شوی او افغانۍ د سقوط پر ځای د ډالرو په وړاندې 5.4 د هندي روپۍ په وړاندې 0.1 او پاکستاني کلدارو په وړاندې 10.1 سلنه د ارزښت زیاتوالی راغی.
تر ټولو مهمه دا چې د تیرو 20 کالو او تقریبا د ډیرو تحلیلونو او اټکلونو خلاف په ډیرو سختو شرایطو کې لومړی ځل دی چې افغانستان د بهرنیو مرستو او قرضو پرته خپل بودیجه له خپلو داخلي عوایدو تمویل کړه چې څه باندې 2.8 میلیارډ ډالر وه. د نړیوالو مرستو بندېدو او اقتصادي فشارونو باوجود نه یوازې دا چې زموږ اقتصادي فعالیت کم شوی نه دی بلکې برعکس د پام وړ وده یې کړې ده. تیر رژیم د 2020 کال صادراتو لپاره 1 میلیارډ ډالر هدف وټاکه خو دوی ایله 850 میلیونه ډالر صادرات وکړل، مګر اسلامي امارت د نړیوالو بندیزونو او سختو محدودیتونو باوجود په 2022 کال لپاره 1.5 میلیارډ ډالر هدف کچه 1.5 میلیارډ ډالر هدف وټاکه، خو له نیکه مرغه فساد سره مبارزې، ګمرکي تسهیلاتو او کورني تولید هڅونې پر مټ مو وکولای شوای چې د صادراتو کچه 1.9 میلیارډ یعنی څه کم 2 میلیارډ ډالرو ته لوړه کړو چې دا رقم د افغان موږ تیرو نږدې 2 کلونو کې یوازې پر افغان اقتصاد کار نه دی کړی بلکې د سیمه ییز اتصال او اقتصادي وده کې مو هم پام وړ کوشش او خپل رول ادا کړی. د ټاپي پروژې نه نیولې تر کاسازر ټاپ 1500 د اوسپنې پټلۍ افغان ترانس او همداراز د افغانستان له لارې د جنوبي او مرکزي اسیا اتصال برخه کې مو پام وړ اقدامات کړي چې ځینې یې ملموسې لاسته راوړنې هم لري چې بیلګه یې تېره اونۍ له ترکمنستان نه افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو لیږد بریالۍ پروسه وه، مخکې چې باید له ترکمنستان څخه د بلوچستان کوټې ښار ته څه د پاسه 1800 کیلومتره لار وهله، اوس هغه 900 کیلومتره ته راکمه او لنډه شوه. موږ منو چې د ازمایښتي پروسه پر دایمي پروسه بدله او داسې قانونمند کړو چې د افغانستان، ترکمنستان او پاکستان ګټې په ښه توګه تضمین شي. همدا ډول د زراعت، قانونو، روغتیا او ژوند نورو برخو کې په عین شکل الحمدلله ډیر زیات پرمختګونه لرو او لا هم کوشش کوو چې د داخلي او بیروني بانکي پانګې له جذب سره په کور دننه افغانانو او بهر کې تخنیکي کادرونو ته افغانستان کې د کار مناسب فرصتونه برابر کړو. د سیمې د اجماع رامنځته کولو په برخه کې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو په برخه کې کافي پرمختګونه کړي دي. په دې سلسله کې د موږ سفارتونه په پاکستان، ایران، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې او همدارنګه د سیمې په نورو هیوادو کې لکه سعودي عربستان، قطر، ترکیه، مالیزیا او په ځینو نورو هیوادو کې همکاري زیاته شوې ده. دا ټول د دې زیری مخترع کوي چې موږ د سیمې له هیوادو سره په ګډه په مخ ولاړ شو او له نیکه مرغه له 45 کاله وروسته 44 کاله وروسته په افغانستان کې یو مثالي امن راغلی ده چې شپه ورځ تجار او عامو هیوادوال او سیاسي شخصیتونه کولای شي چې د افغانستان هرې برخې ته ولاړ شي، تجارت وکړي، وګرځي. په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی ده او موږ په دې باندې ویاړو چې په تیرو 2 کلو کې د افغانستان له خاورې نه هیڅ چاته هیڅ نوع ضرر نه رسېدلی. هیواد کې چې افغانستان د فساد په کچه باندې په د نړۍ په ریکارډ هیوادو کې وو، هغه فساد هم ختم کو. تاسو به اورېدلي چې د شفافیت نړیوالې ادارې هم اعتراف وکړو چې افغانستان د فساد په برخه کې 40 قدم راپورته شوی ده، یعنې 40 هیوادونه نور هم شاته کړي دي، خو حقیقت له دې نه هم زیات ده. نو یو خو موږ فساد ختم کو او دویم خپل ملت، تجاران، سوداګر، زمیندار دم ټول په اعتماد کې واخیستل، دوی تم لارې خلاصې کړي دي. موږ په تیر وکال کې نه له ازبکستان سره لار بنده شوې، نه له تاجکستان سره، نه له ترکمنستان سره، نه له ایران سره، نه له پاکستان سره. پاکستان سره 2 وارې څه حوادث پیښ شوي، یوه هفته 15 ورځې به بنده شوي، خو نورې لارې خلاصې وي. نو موږ خپلو هیوادوالو ته مارکیټ هم پیدا کړو، هغوی ته زمینه هم مساعده کړه. په دې برخه کې
یو ښه بهبود راغی او د هیواد غریبې طبقې ته زه تاته یو دوه درې مثاله درکم. موږ په هیواد کې له 1 میلیون مامورینو علاوه 3.5 لکه یتیمانو ته هم کفالې ورکوو، ماهانه معاش ورکوو. 1,55,000 کونډو ته موږ په کور باندې معاش ورکوو. 55,000 معیوبین چې د چا لاس نسته، په تیرو 40 کلو کې د چا سترګه نسته، د چا پښه نسته، هغوی ته موږ په کور باندې معاش ورکوو. د ټول هیواد په سطح په ټولو ښارو کې غریبان راټول کړو، د هغوی تشخیص هم وکړو چې څوک واقعي غریبان وو، هغوی ته په کورو باندې کفاله حواله کړه. او د هیواد په کچه باندې چونکې په تیرو 20 کلو کې په افغانستان کې 40 لکه انسانان په نشه اخته سوي وو. موږ نشهیي توکو کښت 0 کو او د نشهیانو تداویم شروع کړه. په یوه شفټ کې موږ 80,000 معتادین تر تداوی لاندې نیسو او هغوی ته باندې علاج هم کوو، هغوی ته خوراک هم ورکوو. دا هر څه چې ملت په سترګو ویني، هغه د ملت همکاري دومره زیاته ده چې اوس ټول په دې لګیا یو چې خپل وطن جوړ کو، آباد کو. ټول ټال شاګردان چې لرو هغه 10 میلیونه دي. په 10 میلیونه کې 9 میلیونه شاګردان هغه که تر 6 صنف پورې نجونې هم شامل دي او نور په غلوړ نارینه هغوی مکتبونو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي او په دې سلسله کې موږ د خپل معارف په برخه کې 3 لکه استادانو ته امتیازات ورکوو. هغوی په خپلو وظیفو باندې اخته دي او په دې کې 2,000 استادان چې دي هغه ښځینه دي د معارف په برخه کې. او همدارنګه د صحت په برخه کې د افغانستان 14,000 ډاکټرانی او نرسانی په کار بوختي. همداسې ځینې برخې شته چې ورته اړتیا ده، په هغو برخو کې کار کوي. او په مدارسو کې هم ډېرې زیاتې نجونې او ښځې دي چې هغوی استازي هم کوي او سبقونه هم وایي. نو دا سلسله تر یو حده پورې په مخ تللې ده او د نور پرمختګ دپاره به هم د افغانستان حکومت هڅې کوي چې تر څو دا مسایل په ښه ډول سره حل شي. د تعلیم په برخه کې خو ما مخکې تفصیلي خبره وکړه. موږ هیڅکله هم نه دی ویلي چې تعلیم د ښځو تعلیم حرام ده. موږ دا خبره نه ده کړې. موږ هیڅکله هم دا خبره نه ده کړې چې د ښځو تعلیم ابدا ممنوع ده، بلکې کومه خبره چې شوې ده په هغې کې دا ویل شوي دي چې تر امر ثاني پورې به دا شی معطله وي. نو لہذا دلته د حراموالي یا د ابدي ممنوعیت خبره نه ده راپورته شوې. موږ چې په 2021 کال په اګست کې له اشغال وروسته کابل ته راغلو، نو داسې نظام راته په میراث پاتې و چې هغه دا 20 کاله پر بهرنیو مرستو ولاړ او د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو متکی وه. د اسلامي امارت راتګ سره نه یوازې نړیوالې مرستې بندې شوې، بلکې دولتي ادارې د برېښنا د بیلونو او نورو لګښتونو له اړخه قرضداره وې. خزانه خالي وه، تېر رژیم هیڅ هم نه و پرې ایښي او مالي او بانکي بندیزونو سره هم مخ شو چې په پایله کې ډیرو هیوادونو له افغان بانکونو سره تعاملات په ټپه ودرول او ډیرو نورو هیوادونو خپلې دروازې د افغانانو په مخ بندې کړې. صادرات او واردات مو له فشارونو سره مخ او حتی له بهر نه د خامو موادو ورود او خریداري لپاره مو بانکونه د پیسو له انتقال عاجز وو. په دې ټولو ننګونو سربیره د دولتي دستګاه مصارف د پخوا په شان وو. یوازې عادي مصارف هم نه وو، بلکې موږ له سره د هیواد ملي امنیتي ځواکونه را منسجم کړل چې دا اضافي مالی بوج. دا بوج په ډیرو قوي حکومتونو چې قوي ازموده کدرونه هم ولري خورا دروند دی او پر موږ چې تازه د یرغل خلاف له غرونو راښکته شوي وو یو بل سخت ازمویښت و. اسلامي امارت په ډیرې چټکۍ سره ادارې یو په بل پسې فعاله کړي چې له برکته بانکونه او خزانه
ډکه کړه، د افغانۍ ثبات یې وساته، انفلاسیون یې مدیریت کړ، د مامورینو شمیر یې تر 1 میلیون ورساوه او ملکي خدمات یې تر پخوا شفاف او په مراتبو ګړندي کړل. موږ د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت کې وکړ. هغه دا و چې سیمې او نړۍ سره مو د نوي او پر همکارۍ ولاړ بهرني سیاست پر مټ د تعامل او مشترک کار پیغامونه ورکړل. سیمې ته مو مرکزي پیغام د اقتصاد محوره بهرني سیاست و چې اقتصادي اتصال او ترانزیت پکې مرکزي ټکی و. زموږ د اقتصادي اتصال د سیاست یو مهم لوری پاکستان و. موږ په سیمه کې د افغانستان له لارې د اقتصادي اتصال په تړاو کافي لیوالتیا لیدله، خصوصا منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا کې. ومو کولی شول چې دا د لسیزو خوب ډیر ژر رښتیا کړو. د دې سیاست ګټه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې خصوصا د پاکستان او منځنۍ اسیا مشترکه وه.